د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ پامباړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن چهارشنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې شلمه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 10 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان بانک نږدې 890 میلیونه زاړه بانک نوټونه وسوځول. د اسلامي امارات ویان د یوناما د راپور په خبرګون کې ویلي چې د یوناما لخوا د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت پر کړنو نیوکه بې ځایه ده. د تورخم د کډوالو کم کې د کاري کمیټو لپاره اساسي دفترونه جوړیږي. او نتنیاهو د هر څه کنټرول له لاسه ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک نږدې 890 میلیونه زاړه بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان مرکزی بانک په یو خبرپاڼه کې وایي دغه بانک پرون سه شنبه د چنګاښ 19مه د 809 میلیونه او 920 زره افغانۍ په ارزښت زاړه بانک نوټونه سوځولي دي. د افغانستان بانک دویم مرستیال مولا محمد اخوند چې د بانک نوټونو د سوځولو بهیر پر مهال خبرې کولې، له خلکو غوښتي چې سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال د بانک نوټونو ساتنې ته پام وکړي. د اسلامي امارات ویان د یوناما د راپور په خبرګون کې ویلي چې د یوناما لخوا د امر بالمعروف او نهي المنکر وزارت پر کړنو نیوکه بې ځایه ده. ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې لیکلي چې یوناما راپور ورکوي هڅه کوي چې افغانستان د لویدیځ لید وارزوي. افغانستان باید د یو اسلامي مجتمع په توګه تر څېړنې لاندې ونیول شي. ښاغلي مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هیوادوالو شرعي حقونه خوندي دي او له ټولو ښځینه او نارینه سره شرعي چلند کیږي. د تورخم د کډوالو کم کې د کاري کمیټو لپاره اساسي دفترونه جوړیږي. د ننګرهار ځایي چارواکو د دغه ولایت د تورخم ښارګوټي اړوند د بیرته راستنېدونکو کډوالو په عمري کم کې د کاري کمیټو او امنیتي پرسونل لپاره د پخو او اساسي دفترونو د جوړولو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د کور او ښار جوړولو رئیس مولوي نبی الله سعید وایي چې په همدې موخه یې دغه ریاست اړوند تخنیکي ټیم د تورخم ښارګوټي ته استولی چې هلته یې د یادې چارې ترسره کولو په موخه خط اچونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د یادو ساختمانونو جوړولو لپاره خط اچونې لړۍ بشپړه شوې او په خبره د کاري کمیټو لپاره 15 دفترونه چې د اړتیا وړ نورو ځایونه هم لري او دغه راز امنیتي ساتونکو د اوسېدو لپاره خونې شامل دي. سعید همداراز ویل چې په دغه پروژه کې ټول 14 ساختمانونه شامل دي او ټاکل شوی چې د 2 میاشتو په موده کې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او نتنیاهو د هر څه کنټرول له لاسه ورکړی. د اسرائیلو پخوانی لومړي وزیر د اپوزیشن مشر یائر لایټ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې اوسنی لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د روان جنګ نړیوالو اړیکو او د خپل حکومت کنټرول له لاسه ورکړی دی. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې اسرائیل د شته خراب اقتصاد او دغه راز د ذخیره عسکرو د کمښت له امله نشي کولی دغه جګړه تر ډیره پورې وغځوي.
سیونیست رژیم د اپوزیشن دغه مشر ژمنه کړې چې د فلسطیني مجاهدینو په بند کې د اسرائیلي اسیرانو د خلاصون لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړي لوی اعلان مالشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.